سلامونه وخت بخیر د مهال خبرونو ته ښه راغلاست. نن جمعه د تلې شلمه چې د اکتوبر له 12 سره برابر ده. په سر کې هم پام وکړئ څه مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ټاکنو د امنیت د ټینګښت ته خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت وایي چې یوه ټولیزه امنیتي طرحه د ټاکنو د امنیت ټینګښت په موخه جوړه کړې ده او خلک کولی شي په ډاډه زړه په ټاکنو کې ګډون وکړي. په افغانستان کې سوله او ټیکاو د منځنۍ اسیا د سولې او ټیکاو په معنا ده. د حکومت اجرایي مشر عبدالله وایي چې د ترهګرۍ او افراطپالنې پر وړاندې مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او ترهګرۍ سره یې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. په هوایي بریدونو کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د لوړېدو اندېښنې. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي ځواکونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې باید د ملکي کسانو ژوند ته پام وشي. او د روسیې ولسمشر وایي چې ترهګرو ته یې وژونکې ضربه ورکړې ده. ولادیمیر پوټین وایي چې هېواد یې ترهګرو ته وژونکې ضربه ورکړې او په سوریه کې د نوي اساسي قانون د لیکلو په هڅه دی. ستړي مه شئ او شمس الله رحیمي مو د دې مهال خبرونو ته هرکلی کوي. د ملي دفاع وزارت د ټاکنو د امنیت ټینګښت لپاره د ټولیزې امنیتي خپرونې تر لاس لاندې نیولو خبر ورکوي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې پوځ د ملي امنیت او ملي پولیسو له سرتیرو سره په همغږۍ یوه ملي امنیتي طرحه جوړه کړې ده او دې طرحې ته په کتو ښاریان کولی شي په ډاډه زړه په ټاکنو کې ګډون وکړي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی استازی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د ټاکنو په ورځ د لازم امنیتي تابعیو ترلاسه ونیسي تر څو پر شرایطو برابر کسان وکولی شي له خپل اساسي حق څخه ګټه واخلي. تمه ده چې تر راتلونکو 8 ورځو نورو پورې د هېواد اوسیدونکي د رایو د صندوقونو خواته لوړ شي او د ولسي جرګې لپاره د خپل پام وړ استازي وټاکي. په دې منځ کې خو هغه څه چې د اندېښنو وړ دي د دې ملي بهیر د کرارۍ د ټینګښت څرنګوالی دی. له دې مخې د ملي دفاع وزارت د ټاکنو د کرارۍ د ټینګښت په موخه د نورو امنیتي بنسټونو سره په همغږۍ د امنیتي تګلارې له په لاس نیولو خبر ورکوي. به انتخابات یک پلان بسیار وسیع و کامل جور شده به هماهنگی همراه ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت داخله در این عرصه پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته و ما متعهد به امنیت انتخابات هستیم. اوس مهال امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو له شتونه د ناکرارو سیمو په شنډولو بوخت دي تر څو د هېواد اوسیدونکي پرته له ویرې د رای ورکولو لپاره د رایو د صندوقونو لوري ته ولاړ شي. عملیات‌های ما که هستند عملیات‌های تهاجمی و تصفیوی ما در 14 تا 15 ولایت جریان دارند. د ټاکنو د ورځ د کرارۍ د ټینګښت په اړه اندېښنې په داسې حال کې ډېرې شوي دي چې وړاندې له دې په یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنیزو نوماندانو کمپاینونه د چاودنو او ترهګریزو بریدونو موخه ګرځېدلي وو. د حکومت اجرایي مشر عبدالله وایي چې د ترهګرۍ او افراطپالنې پر وړاندې مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. عبدالله د تاجکستان په پلازمینه تورشنبه کې د شانګهای د همکاریو سازمان په ناسته کې د دې سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو له مشرانو سره په لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې سوله او ټیکاو په منځنۍ اسیا کې د سولې او ټیکاو په معنا ده. ښاغلي عبدالله قرغیزستان او قزاقستان له لومړي وزیرانو او همداشان د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا لیدنه کې د هیوادونو د اړیکو پر ټینګښت او له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې خبرې اترې کړي دي. له بله خوا د تاجکستان ولسمشر چې د دې ناستې کوربه دی ویل دي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت کولی شي د سیمې د امنیت تضمین وکړي. تمه د شانګهای د همکاریو سازمان په 18مه ناسته کې د دې سازمان غړي هیوادونه ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې اترې وکړي. د امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي کسانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ ده. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې په دې بریدونو کې د ملکي کسانو مرګ ژوبله زیاته شوې او امنیتي ځواکونه باید د خپلو هوایي بریدونو او پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته ډېر پام وکړي. په همدې حال کې حکومتي چارواکي د هوایي بریدونو په ترسره کېدو کې د امنیتي ځواکونو له همغږۍ خبرې کوي او ډاډ سپاري چې امنیتي ځواکونه به د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ډېر پام وکړي.
د ملګرو ملتونو د سازمان او امنیتي مسؤلینو د مندنو پر بنسټ په تیرو 2 میاشتو کې په هوایي بریدونو کې په میدان وردګ، پکتیکا او کاپیسا ولایتونو کې څه د پاسه 10 ملکي وګړي وژل شوي او نږدې 20 نور ټپیان شوي دي چې مېرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي مرګ ژوبلې له ډېرښته اندېښنه څرګندوي. دا کمیسیون وایي چې استوګنیزې ودانۍ او ملکي خلک باید د جګړې کار ونه ګرځي. زمانی که نیروهای دفاعی امنیتی عملیات‌های نظامی را انجام میدن یا در عملیات‌های خود از دقت لازم کار بگیرند و در انجام حملات هوایی از احتیاط کامل و از دقت کامل کار گرفته شود تا اینکه افراد ملکی، منازل مسکونی و جاهایی که افراد ملکی در اونجا حضور دارند یا مورد هدف قرار نگیرند. په همدې حال کې دفاع وزارت د هغو بریدونو په اړه د څېړنو خبر ورکوي چې ملکي خلکو ته پکې مرچوب لاوښتې. هغه کومې پیښې چې رامنځته شوي د هغې عاملین یا هغه په نښه شوي دي هغوی سره قانوني برخورد کیږي. د دې ترڅنګ دغه کومې وروستۍ پیښې چې وي د دې پلټنې روانې دي چې په خپل وخت سره به دا ټولې پلټنې موږ له خپلو ولسونو سره شریک کړو. اجرایي ریاست هم ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به په هوایي بریدونو کې د ملکي خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. در گذشته ما شاهد تلفات ملکی متاسفانه البته در چند مورد خاص به اثر عملات هوایی بودیم. فعلا هماهنگی لازم به وجود آمده، دقت لازم به کار میره که ما به هیچ صورت در آینده شاهد از این نباشیم که یک نفر هم از ناحیه حملات هوایی آسیب ببینه. د ملګرو ملتونو د سازمان راپور پر بنسټ په روان کال کې په ځانمرګو بریدونو، هوایي حملو، بمي چاودنو، واټیزو چاودنو، جګړو او مقناطیسي ماینونو کې د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. لنډه دمه لرو، وروسته بیا پاتې خبرونه. بیا هم ښه راغلاست. هره میاشت 10 کسان په کندهار ولایت کې د ناچاودو توکو او د ماین د چاودنې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم د خپل بدن یو غړی له لاسه ورکوي. د کندهار د ماین پاکۍ ادارې د همغږۍ بنسټ مسؤلین وایي چې 262 کیلومتره سیمه لا هم په ماینونو پوښل شوې پاتې او دا سکاله د لامل شوې تر څو د کندهار ډیری خلکو ته ځاني زیان ورسوي. د ماین پاکۍ اداره احتیا ورکوي چې تر هغې چې په افغانستان کې جګړې روانې وي دا هیواد به د ماین له خطر څخه بهر نشي. دا په کندهار کې هغه سیمې دي چې د ځای پر ځای شوو ماینونو او نه چاودېدونکو توکو له ګواښ سره مخ دي. هغه سیمې چې په میاشت کې د څو تنو د مرګ ژوبلې شاهد وي. دغه کس چې عبدالرؤف نومیږي د کندهار ولایت اوسېدونکی دی او یوازې 8 کلن و چې د ماین چاودنې یوه پښه ترې واخیسته. زه کلله مو بوټي مې ټولول، د کور لپاره مې بوټي راوړه. دغه سرای دي چې د خپله پکې ناست دی، پخوانی سرای مو دی او د دغه شاته ما دغه خوا څخه بوټي رااخیستله، مګر په بوټو باندې چې راواوښتم 3 مهینه باندې پټاو شو. تقریبا د 8 کالو شاوخوا وم، پر ماین وختلم، کوچنی وم، پښه مې پاټ شوه. دا هغه ماین پاکونکي دي چې له ماینونو څخه د سیمې په پاکونې بوخت او حتی ځینې مهال په خپله د ماینونو ښکار هم ګرځي. په کندهار کې د ماین پاکونې د همغږۍ دفتر وایي په تیرو 28 کلونو کې په دغه ولایت کې 270 کیلومتر سیمه له ماینونو پاکه شوې او په همدې توګه 1.9 میلیونه چاودونکي توکي له منځه وړل شوي دي. دغه ادارې مشر وایي چې لا هم په دغه ولایت کې 280 کیلومتر مربع مځکه له ماینونو صفا شوې نه ده. په کندهار کې د پروګرام د شروع څخه تر اوسه پورې 573 کیلومتره مربع مساحت ماینونو او ناچاودو محیطاتو ملوثې ساحې سروې شوي دي چې د هغوی د جملې څخه 270 کیلومتره ساحات د ماینونو او ناچاودو مهماتو د توکو څخه پاکه شوې ده. په کندهار کې مسؤلین خبرداری ورکوي چې د کندهار په لویدیځ کې لا هم ډېرې سیمې د ماینونو له خطره خوندي نه دي. تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې مکمله پاکه ولسوالي نه لرو. ټاسکونه کار شوي دي، ټاسکونه پاک شوي دي، خو بعضې ساحې لا په هره ولسوالي کې موږ ناپاکې ساحې او پاکې ساحې لرو، لکه میوند دی، ژړۍ ده، دامان دی، پنجوایي دی، شاولي کوټ دی. په خپله د لیک کاسه کې ما کار کړی دی چې په هغه تقریبا په یوه ورځ کې ما 40 ضد پرسونل ماینونه پیدا کړي دي. په هره ولسوالي کې موږ پاکې او ناپاکې ساحې لرو.
اړوند مسؤلین وایي چې له ماینونو څخه د ټولې سیمې پاکول میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري، خو د کال په سر کې افغان حکومت د ماین پاکونې په برخه کې د نړیوالو مرستو د کمښت خبر ورکړی و. له بله خوا د ماین پاکونې اداره خبرداری ورکوي تر هغه چې په افغانستان کې جګړې دوام ولري دغه هیواد په د ماینونو له خطره خوندي ونه اوسي. او د کندوز د غالیو اوبدونکو ټولنه په له هیواده بهر د غالیو د صادراتو له کمښته خبر ورکوي. د دې ټولنې پازوال ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د کندوز د خلکو په لاس اوبدل شویو غالیو د صادرات لا کم شوي او د اسکال د دې لامل شوي تر څو صنعتګر له ډیریو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. دا ټولنه دولت او ملاتړ کوونکو بنسټونه غواړي چې تر څو په دې ولایت کې له تولید کوونکو سره د هیواد د بهر د غالیو په صادراتو کې همکاري وکړي. د کندوز ولایت د غالیو ودونکو د ټولنې پازوال په دې ولایت کې په بېساري توګه د غالیو د صادراتو له کمښته اندېښنه کوي. دا ټولنه وایي په تیرو کلونو کې د هیواد بهر او نورو ولایتونو ته 80% صادرات درلودل، خو روان کال یې صادرات 20% ته رسیدلی دي چې هغه هم یوازې ګاونډیو ولایتونو ته صادریږي. دا ټولنه زیاتوي په داسې حال کې چې یو شمېر بنسټونو د غالیو د تولید او زده کړه ورکولو په برخه کې ورسره د همکاریو ژمنې سپارلې وې، خو لا تر اوسه نه دي عملي شوي دي. صادرات بریخی در صفر بوین خود رو میشن در سالهای گذشته 80% تولید کننده صادر میشد به کشورهای اروپایی و امریکایی و آسیا. بدبختانه فعلا 20-25% ما صادر میشه، منطقه داخل افغانستان استفاده میشه. په دې ولایت کې د غالیو یو شمیر صنعتګري هم وایي چې له دې لارې خپل او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي او دولت باید د غالیو د ودلو پروژې په دوامداره توګه د دوی په واک کې ورکړي. بله چرا نه، ما خوش هستیم که جا قالین بافی یاد گرفته میخوایم که در خانه خود ببافیم یا در خانه خود دوار کنیم یا هم میخوایم که از طریق خرج روزگار پیدا کنیم. بسیار خوش هستیم. در خانه رو بافتیم که میخوایم دیگه هم بافیم و ما از کار خود بسیار هستیم که چون استعداد داره که میخوای همیشه به ما بده و بیاموزد. همیشه ما قالین رو بافتیم و دیگه کردیم تا خلاص شده. د کندوز د سوداګرۍ او رغاو خونې د وینا پر بنسټ د دې ولایت قالین ودونکو په تیر کال کې 22,500 متر مربع غالۍ چې له هغه شمیره 4,000 متر مربع پاکستان او پاتې نورو ولایتونو ته صادر کړي دي. سال گذشته به حدود 27,500 متر مربع در یک سال تولیدات قالین اتحادیه قالین بافای قندوز بوده که از او جمله 4,000 متر مربع قالین قندوز به کشور پاکستان صادر شده که البته و بقیه از این به ولایات مختلف خود داخل کشور و همچنان از طریق نمایشگاه ها که از طریق مؤسسات دونرها اتاق تجارت برگزار شده قالین به کشورهای مختلف اروپایی و خارجی هم صادر شده. غالۍ د کندوز ولایت د مهمو لاسي رغاو څخه شمیرل کیږي چې په تیرو کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته د پام وړ صادرات درلودل، خو له 2 کلونو را په دې خوا صادرات یې کم شوي دي. د اقتصاد چارو یو شمیر پوهان هم په دې ولایت کې د غالیو د صادراتو د کمیدو لامل وروستۍ ناکرارۍ او د طالبانو په لاس د دې ولایت 2 ځلې پرځېدل په ګوته کوي. بهرني خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. بهرني خبرونو ته ښه راغلاست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین وایي چې هیواد یې ترهګرو ته وژونکې ضربه ورکړې ده او په سوریه کې د نوي اساسي قانون د لیکلو په هڅه دی. ښاغلی پوټین چې په کرملین ماڼۍ کې د 22 هیوادونو د نویو سفیرانو د باورلیکونو د ورکولو په مراسمو کې خبرې کولې، ویل چې د سوریې د اقتصاد د بیا ژوندي کېدو مهال رسېدلی دی او باید سوري کډوال بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي. ښاغلی پوټین ټینګار کړی دی چې روسیه د سولې خوښولو په سیاست کې پابنده ده او د ملګرو ملتونو سازمان د دایمي استازي په توګه د دې سازمان له اساسي اصولو چې د هیوادونو واکمنۍ برابري او د نورو هیوادونو په چارو کې نه لاس وهل دي ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر همدارنګه ټینګار کوي چې اوس مهال په نړیواله کچه د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماسي خبرې کوي او روسیه ترې ملاتړ کوي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو امریکا په دې تورنه کړې ده چې کولمبیا ته یې دستور ورکړی دی تر څو دی ووژني.
د ښاغلي مادورو ویل دي چې امریکا په رسمي توګه کولمبیا ته دستور ورکړی دی چې دی ووژني تر څو د هغه د وژنې لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پرې کار وکړي. په دې وروستیو کې د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې یوه پوځي تمرین کې مادورو له یوه برید څخه روغ رمټ ووت. د وینزویلا ولسمشر څو ځلې واشنګټن او بوګوټا او پتیرابیا د کولمبیا مخکنی ولسمشر خوان مانویل سانتوس یې په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړی دی. وینزویلا د دې ترڅنګ وایي چې د هېواد پر خاوره یې هر ډول اټکلیز برید پړه د کولمبیا پر غاړه بولي. خو د کولمبیا د بهرنیو چارو وزارت د مادورو د وژنې په برید کې وژنې او په دې هېواد کې په برید کې خپل لاس لرل ردوي او داسې کاله دروغ ګڼي. د سویلي کوریا ولسمشر مون جائن وایي چې د شمالي کوریا مشر هوډ لري تر څو خپلې ټولې هستهیي وسلې او تجهیزات له منځه یوسي. د سویلي کوریا ولسمشر له BBC سره په مرکه کې ویل دي چې امریکا او شمالي کوریا په لوړه کچه د خبرو اترو په حال کې دي تر څو نورې ناستې په امریکا کې د منځنیو ټاکنو ترسره کېدو وروسته د دواړو هېوادونو د مشرانو ترمنځ ترسره شي. ښاغلی ان ویل دي چې زر یا په ځنډ امریکا او شمالي کوریا په ټاپووزمه کې جګړیز حالت پای ته رسوي. هغه ویل دي چې اټکل کېږي چې له هغو کړو وروسته امریکا په شمالي کوریا کې د کارپوهانو د راکړه ورکړه او بشرپاله مرستو لپاره یو دفتر پرانیزي. وروستی خبر همدا چې د روسیې روبلي وزیر دیمیتری مدودیف د تاجکستان له ولسمشر امامعلي رحمان سره د شانګهای د همکاریو سازمان د ناستې په څنډه کې لیدنه کړې ده. دواړو خواوو پر امنیتي سکالو په تیرابیا د دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د تاجکستان په پولو کې د امنیت پر ټینګښت هم خبرې اترې کړې دي. د تاجکستان ولسمشر او د روسیې لومړي وزیر همداشان د دواړو هیوادونو د سوداګریزو راکړو ورکړو د کچې پر پراختیا او د ماسکو د شنبې د شرکتونو ترمنځ د همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. زموږ د مال خبرونه همدومره له پاملرنې څخه مو نړۍ مننه. د سبا د هوا حالت به مې هم همکار او وړاندې کړي. ښې شیبې ولرئ. کابل نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 23.5. مزار شریف نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 21.8. هرات نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 23.6. جلال آباد نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 10.14. بامیان نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 10.-4. کندوز لمرین د تودوخې لوړه درجه 22.8. کندهار لمرین د تودوخې لوړه درجه 6.11. غزنی نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19.1. میمنه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19.2. د بدخشان فیض آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 18.4. اسلام آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 13.15. نوی دهلی نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22.0. تاشکند نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15.5. دوشنبه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 18.8. تهران نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22.15. دبی لمرین د تودوخې لوړه درجه 14.6. استانبول ورځ د تودوخې لوړه درجه 19.14. ماسکو نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15.2. بجنګ نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22.11. او په پای کې به هم په عشق آباد کې هوا لمرینه وي د تودوخې لوړه درجه 22.10 اټکل شوې ده.